السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوي ولاګ ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. کندهار افغانستان عینو مینه. نو له خیره سره د ډیلي روټین د ولاګو څخه یو ولاګ. نو راوتلی یم د باندې مازدیګرۍ یخه هوا ده. نو د عینو مینې ښایسته ښارګوټی دی. نو یو ګړی انټرټینمنټ کوو، خوند اخلو د دې ورځې څه. نو تاسې هم راسره ګرځوو. فعلا بس د عینو مینې د عمومي ګیټ یا عمومي دروازه چې ورته وایي پر دغه ساحه یم. نو پلان لرو چې نن یو ګړی ولیبال هم وکړو. ولیبال مو راخیستی دی خو هوا نشته په کښې کې. هوا به یو ځای ورکړو له خیره سره، بالا به یو ګړی ولیبال هم وکړو. نو راځئ تاسې ولاګ راسره تعقیب کړئ. دا یو د هغو ځایو څه دی چې ډېری خلک دلته راځي. چمنیان شته. دا زما مخامخ یو ښایسته فواره ده. دلته خلک کښېني. شاوخوا وینئ ډېر ښایسته مسجد دی. نو دې ته خلک راځي. نو تاسې ولاګ راسره تعقیب کړئ تر پایه پورې. دا ښایسته فواره ده، خو دا ده چې بدبختانه اوس چالانه نه ده. ټوله زه یو څه ځینې شاته شم چې مکمله یې ووینئ. داسې چالانه یې بیا ډېر خوند کوي. دا هغه چې دی دا د پوهنتون دروازه ده. پوهنتون خو نو تر اوسه جوړ شوی نه دی، خو داسې ویل کېږي چې دا د پوهنتون دروازه ده. نو دا هغه برنډې ورته وایاست، خیمې ورته وایاست، دا هغه دي. نو هغه مخامخ چې دی هغه غټ ګیټ یا د عینو مینې عمومي دروازه ده. دې خوا ته یو ډېر ښایسته مسجد جوړ شوی دی. دا نو کار یې تر اوسه پورې تمام شوی نه دی. نو چې کار یې تمام شي فکر کوم ډېر ښایسته مسجد وي. نو دغسې په پښو ځمه تر یو ځایه پورې. در باندې وینم یې چې خلک د مازدیګرۍ ټیم دلته څه کوي چې راځي. ډېر ښایسته هوا او فضا او ښایسته چمنیان لري. مازدیګري ټیم بس خلک دلته راځي کښېني، دې هوا او فضا څخه خوند اخلي. نو نن موږ هم پس له ډېرو ورځو وغوښتل چې دې خوا ته راسو، ځکه زه هم ډېر وخت کېږي چې نه یم راغلی دې خوا ته. دا ځایونه ډېر ښایسته خوند کوي. دا یې په دې خاطر جوړ کړي دي چې په دوبي باندې د ورځې لمر وي، خلک دلته پکښې کښېني. نو دغه خیمې چې زموږ ما شاته وینئ، موږ خو اوس په خیمو مشهوره کړی دی، برنډې دي، هر شی چې دي. خو دا یې د دې لپاره جوړې کړي دي چې په لمر کې خلک راشي، د دې لاندې کښېني یا دننه پکښې کښېني، کاشپزي کوي که بس ارام کوي. نو بیا لمر یې دلته دا شاوخوا درختې چې دي دا غټې شوي نه دي تر اوسه پورې. نو دا یې جوړې کړي دي، خلک راځي دلته کښېني. نو نن بیا برق نشته. نو برق یوازې د جمعې په ورځ وي. چې برق وي بیا دا ځای ډېر ښایسته معلومېږي. دغه ټول شیان چې دي دا فوارې او دا ګروپان دا ټول لګېږي. نو دا په کندهار کې بالخصوص په عینو مینه کې د مازدیګري د دغه ځای دی، د ساعت تېري او د وخت تېرولو ځای دغه دی. دلته ډېری خلک راځي. هر څوک راځي بس دلته سیلفیانې اخلي او یادګاري ساعتېرۍ کوي. په پښو ډېر راغلم، دغه دی تقریبا هغه ته راورسېدم، غټې دروازې ته راورسېدم.
نن مو د واک یو څه کمی و. نو په داسې ساحه کې چې بیا واک کوې ډېر ښایسته خوند کوي، هوا هم پاک وي او شاوخوا چمنیان هم دي. نو فکر کوم زما ثناب الله کوي هاخوا ته ناست دی، نو زه فکر باید هغې خوا ته ورسم. نو څوک میوه راوړي دلته خوري، څوک څه کوي. نو دې ځای څه صحیح معلومیږي دا غټه دروازه. دا شی هم څه لوند ماته معلومیږي. شو باندې ډېر وګرځېدلو، چای به راواچو یو ګړی به له دې ځای څه خوند واخلو. دلته نو ډېری خلک راځي، وینې زما شاوخوا خلک ټوله یادګاري عکسونه اخلي. دا مساله به کښېنم، دا ځای ماته لوند معلومیږي، دغه یې رالوند کړي. خوش نو زه به یو ګیلاس چای وڅښم او د دې هوا او د دې فضا څخه به خوند واخلم. تاسو هم د شاوخوا منظره راسره وګورئ چې خلک څه کوي دلته شاوخوا. نو واقعیت هم هوا هم ډېره ښایسته ده او ګلان هم یو اندازه شته، چمنیان دي، بس څوک میوې خوري، تازه میوې راوړي دي، چا چای راوړي دي. نو ډېر خوندور ځای دی. نو کله هم کندهار ته رالاست یا افغانستان ته په عموم کې، نو د عینو مینې د ښارګوټي څخه لیدنه وکړئ. ښایسته منظرهیي ځای دی ډېر. حاجي کاکا هم وینئ چې پر آس راوتلی دی، ډېر خوند یې ورباندې اخیستی دی. واقعیت هم په داسې هوا کې نو آس ډېر خوند کوي. باري وده چې دلته ځان وتلو چې څوک یې لوی همون به نو خامخا لنډی. زه تقریبا 55 کیلو یم. ښه مې وزن مې ساتلی دی، دا زما د باډۍ سره بیخي برابر دی. اوس بیا هدۍ وتلي، نه 50 یې ټیک. جیب کې خو به د یو دروند شی نه وي. کم سوی؟ نو موږ به له خیره سره د دې هوا څخه خوند واخلو، خپله ورځ به انجوای کړو. نو تاسو چې هر چیرې یاست ښه وخت ولرئ. تر راتلونکي ولاګه پورې د خدای په امان.